سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضرېږم. موږ سره ویډیو تر پایه وګورئ او خپل معلومات حاصل کړئ. چاته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو ته. څنګه کولی شو چې د افغانستان ټولې شبکې معلومات دلته په پوره ډول تاسو ته بیانوو. لیکو چې څنګه کولی شو د یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته پیسې واستوو، پیسې لیږلو طریقه. د ټولو شبکو دلته یوه بیانېږي چې په کومه طریقه باندې کوم سیم کارت نه پیسې په اسانه سره کولی شو چې ولیږو. نو دلته تاسو ته په لیکلې بڼه باندې د هر یو سیم کارت جلا جلا معلومات لیکل کېږي چې څنګه کولی شو د خپل موبایل څخه بل موبایل ته یا بل شمېرې ته یا د کور شمېرې ته پیسې ولیږئ. نو ډېر په اسانه سره تاسو کولی شئ زموږ ویډیو تر پایه وګورئ. راځو اول لیکو د اتصالات دپاره افغان بسیم نه شروع کوو. د افغان بسیم لپاره لیکو څنګه کولی شو پیسې ولیږو. د افغان بسیم نه کولی شو چې په دې طریقې باندې پیسې به د افغان بسیم نمبر ته ولیږو. ستوری 440 هش بیا ستوری بیا یو بیا ستوری بیا نمبر، هغه که 0 وي که 0 شپږ وي که هغه هر شی د افغان شمېره، یعنې هغه شمېره چې تاسو پیسې ورته لیږئ هغه. بیا به نمبر نه بعد به بیا ستوری وهئ، بیا به پیسو مقدار، هغه که 50 وي او که 20 وي که 10 وي که 10 وي، څومره چې تاسو غواړئ ولیږئ. هیڅ نه بعد اوکې بټن به ووهئ. اوکې بټن مو چې ووهله دوستانو، دلته بعض وخت ستاسو ته یو مسیج راځي چې ایا تاسو غواړئ چې دا پیسې لاړې شي، نو بیا به ریپلای به اوکې کوئ، هغلته به یو بټنه کېکاږئ. که چېرته مو داسې ونه کړو نو پیسې به مو هغه بلې شمېرې ته په هېڅ صورت سره لاړې نه شي. راځو دویم کې د اتصالات څخه اتصالات ته څنګه کولی شو چې پیسې ولیږو. راځو ستوری 130 15 بیا ستوری، بیا د موبایل شمېره هغه کار شی وي، بیا ستوری، بیا د پیسو مقدار کوانټیټي څومره تاسو غواړئ چې ولیږئ. پیسو نه بعد بیا به هش کېکاږئ او اوکې بټن به ووهئ. دوستانو چې کله هم تاسې د اوکې بټن ووهئ نو هغې نه پس به تاسو ته یو مسیج راځي چې ایا تاسې غواړئ چې دا پیسې لاړې شي، نو د ریپلای په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې ریپلای وکېږئ او هغلته د یو توپمه کېکاږئ، نو ستاسو پیسې به لاړې شي. که چېرته تاسو ریپلای ونه وهئ ستاسو پیسې به په هېڅ صورت سره لاړې نه شي. راځو دا دوه طریقې بیان شو، درېیمې طریقې ته راځو. درېیمه طریقه ده د روشن کمپنۍ. روشن سیم کارت څخه څنګه کولی شو چې بل روشن ته پیسې واستوو. دا د روشن طریقه ده چې روشن ته تاسو په دې طریقه پیسې لګوئ. ستوری 130 بیا ستوری، بیا د موبایل شمېره 0 0 هغه کار شی وي. شمېرې نه بعد بیا سټار وهو، بیا مقدار پیسې څومره پیسې غواړئ ولیږئ.
بیا به د هیش بټن ووایي او اوکې بټن به پسې کېکاږئ. تاسو ته به میسج راځي ریپلای مو په هر سیم کارټ کې د یادونو دي، ځکه چې ستاسو ټرانزیکشن به بیا په صورت ونه نیسي، یعنې ستاسو ټرانزیکشن به کامیاب نه شي. راځو MTN نه څنګه پیسې لېږل کېږي. ستوری 206 بیا ستوری 2 بیا ستوری. دلته اوس د موبایل شمېره نه وهو، دلته د پیسو مقدار وهو. پیسو مقدار مو چې ووهه بیا د موبایل شمېره وهو. کله مو چې د موبایل شمېره ووهله 0 هغه کار شوي چې د MTN شمېره وي. بیا به سټار ووهو، په آخر کې هیش به ووهو. هیش نه بعد اوکې بټن کېکاږو. کله چې اوکې بټن کېکاږه تاسو ته به دلته یو میسج راسي چې تاسو غواړئ دا ستاسو پیسې دې شمېرې ته واستول شي. نو که چېرته غوښتل مو نو ریپلای په یو بټن سره کولی شئ. راځو د سلام لپاره. سلام د یو سلام سیم کارت څخه څنګه کولی شو بل سلام سیم کارت ته پیسې ولېږو. ستوری 241 ستوری بیا د سلام موبایل شمېره هغه کار شوی وي. بیا ستوری پیسو مقدار او بیا آخر کې هیش. کله چې هیش ووهلو نو بیا ریپلای په هر سیم کارت کې د ریپلای بټن څخه بغیر ستاسو پیسې نه استول کېږي. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر کومه